محترمونو سلامونه مې واخلئ یو ځل بیا د ضلع شانګلې په سر ښار الپورۍ کې ولاړ یم. بهترین باران وشو، موسم هم ښکلی دی. مطیع الله زمونږ یو ورور دی دلته دی. کاکاجي څنګه یې؟ صحت دې ښه دی؟ چروت کې کاکاجي پکې را زرغون شو. مطیع الله زمونږ یو ورور دی دلته غنم، لوبیا، شوپړ او یره کچولې دا هر څه غږ. مطیع الله سلامونه مې واله جانانه څنګه یې؟ اواز درنه نه خېږي، بریک ته اوږدري خو اواز دې کمزوری دی. اواز بکې کار ښه روان دی؟ باران دی قصه ښه چلیږي؟ ګاک شته دی ګاک که نشته دی؟ او پخلی دی ښه صفا دی؟ کار په خپله کې ورځې به څومره مالوزي ده خیره؟ زړی دړی مالوزي. دیاړي مزدوري ښه روانه ده؟ خوشحاله یې زړګیا؟ رزق روزي ښه فراخه ده؟ شکر پکار دی په هر حال که نه؟ ملګرو دنده ورځمه او یو لویه ګڼه ناسته ده په خپله به هم شوپړ خورمه. شوپړ دې ته موږ شوپړ ویو، څوک ورته لوبیا وایي، څوک ورته کلول وایي، او په ښار کې ورته خلک بیا څه وایي لکه کورخې. دا یوه لویه قصه روانې، ګورو چې مخکې څه قصې دي. او ملګرو دلته یوه زړه تولیه پرته ده، یا الله تعالی ته پکې خیر اچي. ورځه ورو دا شکرۍ دی، دې ته موږ شکرۍ ویو. دا به پوخا د داسې دغه نه کېدی، د غوریجانو نه به کېدی او یا نور داسې یو خاص غوندې د لرګي ټایپ. اوس شی پلاستیک ته لاړ. هغه شکرۍ که څه دا دی د دې دا سروکې تاسو لیدی شئ، دا لږ راښکاره دی چې دا میټیریل څه دي ما ته خو پته نه لګي. خلک ناست دي ښه په چروت کې. څنګه چل دی زړګیا؟ د خوراک مزه شته دی؟ پخله ته یې ورته والې ولا بچیا څوک کنډوله دی غبن کړه؟ رومبی کنډول دی. بل ته دې اراده شته دی؟ ګورو که نه موسم هم ښه دی نن که نه؟ او دا سړی خو بې داسې غلی شوی دی ته به وایې چې ځان له یې مالي غنیمت موندلی دی. دا چې تاسو کتی شئ یاران لګی دی وروره ته به څه وایې که نه؟ څه خبره شریکه که نه یاره؟ سمسۍ نه خو کړه وباسي او څه ویلی نه شي. کاکا ګومړي ښه دي؟ بهترین دي که نه؟ ته ترې ووایه یو بیلچه واجي وه. ماجد ناست دی زمونږ د شانګلې تکړه ملګری دی. ماجد جانه ته به څه ویل غواړې؟ تا ته خو څه مکس مال پروت دی. دا خو چې کله موسم یخ وي او بیا دا ګرم شوپړ او چولې چې مکس دی بیا خپله یو خوند خپله مزه یې که نه؟ دا خلک د ذایقه یې ډېره ښکلې ده. دا څه وجه ایماندار دي که نه؟ دا د دې خلکو لاسونو کې قدرتي ذایقه ده. زموږ ذایقه ده، دا د اخلاص نښه ده، د سوچوالي نښه ده. یاره مننه کوم کتې په دې زویم راغلی دی. زوی څویم کې سبق وایي ووایه بچیت اول کې شابس یو دلته راغلی وی ګونګړوله ما ته وګوره که نه شرمېږي زویه؟ دا ستا څه ده ګلابه؟ ورېره دې ده. څویم کې سبق وایي؟ اول کې او ته هم خپله سبق وایي. ګونګړي وخواړه، مزه یې وکړه، بچوړی موړ شو. قدرمنو یا زمونږ د سبا ذمور دی، مستقبل دی. بچی د سکول نه قلار نشي، زه به پردی جامې ګنډم تا به ساتمه. موږ په دې لوبیا په دې شوپړو باندې سبقونه ویو. او بیا هم یو یار ناست دی فضل ربي، ایم فل سکالر دی. فضل ربي څنګه یې؟ خپلو کتونکو ته دا ووایم دا زمونږ مشر دی، زمونږ به دا خوراک دی، دا شوپړ لکه زما په موجودګۍ کې ګوره دا ساده خوراک دی. دا غټ خوراکونه خېټې غټوي، مصنوعي خوراک مه خوره. کنې دې ښه موسم ته ګوره پکاره چې ته میان ولې مونږ بوتل هی هی د یخې شپې ته ګوره، ستا بهانې ته ګوره، او ځوانه چې هر چېرته یې د خام شملې ته ګوره، هی 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 دې شکرۍ ته ګوره، او بیا دې هغه ته ګوره لوبیا ته ګوره. نور ملګري هم ناستې ګیر چاپېره ښه په چروت کې لګیا دي. ملګرو د دې ټولو خبرو مقصد او مدام یوه ده، دا ځایي اقتصاد دی، لوکل خلک دي. دلته دا پیپ را ځوړند دی، چترۍ هم د بارانونو د وجې نه، دغه سلنډر پروت دی. دوی دلته د خلکو په کار هم راځي او د دې تر څنګه یو خدمت هم کوي. باید چې موږ لوکل اقتصاد یا دا واړه کاروبارونه پروموټ کو، د خلکو د ژوند ژرنده دې سره وتړو، دلته کاري روزګاري رزقي. او زمونږ ځایي خلک چې دي د شانګلې د کولې مزدوران دي، غریبانان دي، عجزان دي. که چېرته داسې واړه کارونه شروع شي د سره خواوشا 4-5 کسان کار کوي، څوک ورسره ویټر دی، څوک شکرۍ وړي، څوک ډوډۍ راوړي. نو دا زمونږ هغه ګټه ده چې دا د قام د وطن د ولس ګټه ده. یو ځل بیا زه دا ملګری راته اشارې کوي. جی جانانه سلیمان صاحب موږ خو دلته ناستو، موسم ډېر یو خو باران ورېده او د کاکا دا ګومړي ډېر زیات مشهور دي. دې دپاره راغلو ګوړو دپاره او دې وخوړو. یعنې دا په الپورۍ کې د دې ګونګړو نوم سره د دې ځای د دې کاکا ګونګړي موتی کاکا ها صحیح. نو دې له رالی تاسو خو نو دې واغس خو ما وی چې دا روپۍ به اوس تاسو ورکوئ که څه دا ټولې روپۍ دا به زه ورکوم. ما ته پته دې قام تل عمر زمانه په یو مغستې دی، روپۍ هم مغستې. لکه وایي دوه پتله راتله خورې، دوه پته ناره خورې او ته خواره لا څه خورې. نو دلته خو دا قصه ده. بهرحال ملګرو بهر باران دی، دنده ګونګړي دي او باران وریږي
او غولې ډن شونو جنې پنڅې پورته کوي جانان لذینا یو درنې وړی یو د ټپې کومه زه به هم یو تون وړی وخورم جي خوشحاله او بریالي راته اوسئ خپل خلکو له مینه ورکوئ په اخلاص باندې دا دنیا آباده کوئ د لوی الله په امان نو بس دا یو ډېر ښه دغه دی مرکب یې ټول ده که نه او تا پکې دا خبره ونه کړه که نه د سکول والا د منګورې